بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو د پښتو محاورو او متلونو اوویشتمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې یو څو نوي متلونه درته ووایم. د روژې هر ماښام اختر وي، د زرګر نه ګټه نه کیږي. د زرو بدو یوه توبه دارو دي، د زرو قدر په زرګر وي. د زړه او د خولې ترمنځ یې د سلو کالو لار ده. د زړه نه زړه ته لار وي، د زړونو مالک خدای دی. د زمري غوښې ګیدړانو نه دي خوړلي، د زمري په خوله کې هم خیر غواړه. د زمري غار بې هډوکو نه وي، د زورور اوبه مخ په پورته ځي. د زورور وهل د کمزوري کنځل، د زورور نه یا لرې یا غلی. د زوړوالي سل منځونه، د ځوانۍ یو منځ. د ړندو په ښار کې یکسترګې یعنی کاڼې باچا وي. د ړندو د لاس امسا ده، د ګیرې نه یې برید لوی دي. د جمې هور هر څوک ځان ته راکاږي، د جمې په لوګي دیوالونه توریږي. د سپږو په جنګ کې مخکر مات شو، د سپي او پیشي یارانه نه کیږي. د سپي په خوله دریاب نه مرداریږي. د سپي د عمر نه مرګ ښه دی، د سترګو نه رانجه پټوي. د سر د پاسه سر دی، د سرکار شکرې په غم ککړې. د سر ویښتان یې پکې سپین شول، د سلو بللو ځای وي، د یو نابللي ځای نه وي. د سلو خبرو یوه خبره، د سلو شاباسونه یوه روپۍ ښه ده. د سلو کالو موړ به په سلو کالو کې نه خوارېږي، او د سلو کالو وږې په سلو کالو کې نه مړېږي. د سلو کاغانو یو لوټه دارو ده، د سلو کالو روژه مو په متیازو ماته کا. د سلو مرغانو یوه تیږه کافي ده، د سوال په اوبو جرند نه ګرځي. د سوال د جون نه مرګ ښه دی، د څه به څه وسوځي. د سوري ونه خرما نه نیسي، د سیره یې پارسنګ لوی دی. د شپې بند اوبه وړي، د شک علاج نشته. د شګو بند دی، د شګو پړی نه تاویږي، او د شګو شیطان دی. د شوقدر شپه په شوګیره لیدی کیږي. د شیطان غوږونه دي کاڼه وي، او وی د ښاره اوزه له نرخه موزه. او داسې هم وایي چې د کلي اوزه له نرخه موزه. او د ښځې له مکره څلوېښت اوښان بار شوي دي. د ښه پلاره د ښه موره بلا وزېږېده توره. د ښه سړي عورته د ټول کلي بابي وي. ملګرو دا د نن متلونه تاسو سره مې شیر که. اجازت غواړم د الله په امان.